د دنیا درې ورځې ژوندون دی. د کامیابۍ لپاره د هدف او مقصد تعیینول ډېر اړین دي. بې هدفه ژوند داسې مثال لري لکه یو فوټبالر چې تیز وځغلي خو هدف ورته معلوم نه وي. نو آیا د ده دا تیز ځغسته ده ته کومه ګټه رسوي؟ نه، هېڅکله نه. بې هدفه ژوند تېروونکو ته الله جل جلاله په قرآن کریم کې داسې یادونه کړې ده: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ژباړه: آیا تاسو دا ګمان کوئ چې موږ تاسو بې هدفه پیدا کړي یاست او تاسو به بیرته زموږ لوري ته نه راګرځول کیږئ؟ دنیا به داسې ځواب درکړي چې همدا هدف لرونکی ژوند دی چې انسان له حیوان څخه بیلوي. بې هدفه ژوند تېروونکو کافرانو ته خو په قرآن کریم کې الله جل جلاله حیوانان ویلي دي: والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. ژباړه: او کوم کسان چې کافران دي هغوی د دنیا د ژوند څخه خوند اخلي او داسې خوراک کوي لکه حیوانات چې کوي، او د دوی ځای دوزخ دی. لیکن د هدف په ټاکلو کې یو څو څیزونه ډېر اړین دي، ځکه هر ځلېدونکی څیز سره زر نه دی او هر خواهش هدف نه دی. همدارنګه د هر خواهش ترسره کوونکی کامیاب نشو بللی، لکه یو غل چې د سلا په زور باندې دکان غلا کړي. نو آیا د دې هدف ترسره کوونکي ته کامیاب ویلی شو؟ نه، هېڅکله نه، ځکه د ده هدف سم نه و. په غلطو او ناجایزو اهدافو کې ښکېلو کسانو ته الله جل جلاله داسې یادونه کړې ده: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. ژباړه: آیا هغه کس چې هغه ته خپله بدعملي ښایسته سوې ده او بیا هغه خپله بدعملي ښه وګڼي له هغه کس سره چې نیک کس دی برابر دی؟ نه، هېڅکله نه. محشر ورځ کې حسابونه خپلو اعمالو